سلامونه ملګرو، جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ. زموږ خواته وقراري ده. غواړم چې د عبدالوکیل سلیمان شینواري سره مجلس ولرم. یو څه موده مخکې د ده په باره کې حتما تاسو ګډوډ خبرونه اورېدلي دي. د ده په باره کې د ناروغۍ خبرونه خپاره شول او په اول وختو کې خو نه پوهېږم څوک نوم یې نه اخلم، داسې ګډوډ عکسونه یې ور وو چې دی په داسې حالت کې ښوده چې سړي نه شوی کتلی هغه انځورونه. خو اوس دغه دی ویې ګورئ سړی جوړ تیار دی. سلیمان صاحب په خیر راغلی. نو راته ووایه څه مشکل و او په خیر خو تېر شو؟ ستړی مشر ستړی صاحب خیر راغلی. مننه. او نو حالات خو نو تاسې یو تصویر ورکړ. نو خبره داسې وه چې ما روغ و جوړم وم او په یو حساب باندې روغ و جوړم نه وم، خو د زړه لکه معمول په دغه سن و سال کې چې وي یو رګ هغه انګلیسي کې چې وایي بلاک یا بند سوی او د هغې د خلاصولو لپاره زه روغتون ته لاړم. روغتون ته لاړم روغ و جوړ داسې ښه په منډه، او روغتون کې یو بده حادثه پېښه شوه چې زه د عملیاتو په پروسې په جریان کې کوما ته لاړم. بیا له کوما نه وروسته بیا 15-12 ورځې بېهوشه وم، کوما نه چې راووتم. نو داسې حوالات وو چې زما جګړه وه د مرګ او ژوند ترمنځ، او یو 3-4 ورځې خو ډاکټران هم بې ځوابه وو چې که جوړښت وي که څه وغه وي بېرته څنګه به وي. او دوستان او خپلوان او ټول علاقمندان واقعا ګنګ شو، وارخطا وو، ویرجن وو. بس وروسته په کراره باندې نو هغه جریان تاسو ته لا ما نه ښه معلوم دی. بس حالات بیرته قابو شو او ما بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړه، او اوس ورځ په ورځ ښه کېدو لور ته روان یم. اوس خو دا ښه شو چې له خپلې خولې دې دا خبره وکړه، ځکه ما جرات نه شو کولی. د سلیمان صاحب وضعیت واقعا ډېر خراب و او ما فقط دومره لیکلي وو چې سلیمان صاحب روغ نه دی، خو انشاءالله خدای مهربان دی په ښه کېدو دی، دعا ورته کوئ. لکه چې ده وویل موږ یې ډېر وارخطا کړي وو او دلیل دا و چې دی ډېره موده یعنې 2 اونۍ ډېر شاید د 2 اونۍ نه حتی لږ څه ډېر دی په کوما کې و او نه خبرې نه حرکت نه بل نه بل. نو موږ یې واقعا ډېر ملګري ټول وارخطا کړي وو. بیا وروسته چې معلومات وشو د نړۍ له لارو بره د افغانستان نه ټولو خلکو یې پوښتنه کوله چې څنګه دی، او تر ننه پورې فکر کوم خلکو ته به دا ښه شو چې اوس په خپله ته ورسره غږېږې، ځکه ګډې وډې اوازې دي که نه وایي چې تر څو پورې چې رښتیا خبرېږي درواغو کلي ړنګ کړي وي. نو د دې لپاره ما د دې ویډیو د ډکولو یو دلیل دا هم و چې ته خپله خلکو سره وغږېږې چې و خلکو هر څه چې و تېر شول، اوس دغه دی جوړ تیار یم. نو دا راته ووایه چې تا خپله هغه وخت چې ته په کوما کې وې خوبونه دې لیدل، حس دې کاوه چې ته په دې دنیا کې که څه رقم ستا خپل احساس څنګه و؟ نو هغه خو ما ځینې دوستانو سره هغه حالت شریک کړی دی. یعنې واقعا هغه ما ویرونکي خوبونه لیدلي دي. هلته تختول شوی یم، هلته یې له ما نه فرضاً چا رانه موټر وړی، چا رانه موبایل وړی، یعنې چا پټ کړی یم، د زیرزمینۍ ته د شپې ایسار کړی یم. نو ډول ډول خوبونه او مختلفو هیوادونو ته تللی یم په دې جریان کې. کله خو ډېر وخت په هنګري کې وم. نو اماراتو ته هم تللی یم، اسلام آباد ته هم تللی یم، پېښور ته هم تللی یم. نو مختلفو دغسې یو ډول خوبونه وو او په دې هر ځای کې بس یو بېوسه وم. نو هر چا یو ډول ځورولی یم او څنګه د خلکو د دې ځورونکو پانجو نه
ځان وژغورم ځان ما نه سو ژغورلی. دا د هنګري په خبره کې چې سلیمان صاحب وخندل دی دا و چې زه خو به د کوما په حالت کې هم ورتلم خو هلته ما ته هم ځورونکې په دې وه چې ما ویل چې خدای نه کړي چې سړی ضایع نه شي بیخي له منځه لاړ نه شي ځکه داسې یو حالت و چې خدای دې په چا نه وویني. بیا وروسته چې ورور رغېده او بیرته د کوما له حالت نه ووت نو چې ورغلو طبیعي ده چې دا د بې خودۍ خپله یو اثر وي که نه لکه نشه داسې یو شی وي سړی فکر یې هم ګډوډ وي. نو په دا بله ورځ چې ورغلو سلیمان ګډوډ غږېده نو ما وویلې مالې سړی لکه چې لاړ لیونی شو ځکه چې ده دا خبر راته وکړه وایي دې ځای نه خو د انګري ښه وایي انګري کې ډوډۍ هم ښه وه خو دا وایي ښه ځای ته یې نه یم راوستی. نو وروسته زه پوه شوم چې د لږ ورخطا شوم خو بیا ډاکټرانو راته ویل چې نه دا د بې خودۍ یا انستیزي چې ورته وایي دا چې ورکوو معمولا بیا د سړي په فکر باندې اعصاب باندې فشار راځي. وروسته بیا 2-3 ورځې وروسته چې ورغلو سړی جوړ و تکړه و نو اوس خو بیخي ښه دی. نو دا راته ووایه چې ډېر وخت وشو فکر کوم د سپټمبر 20 یا 21 دغسې به وه که نه چې ته نه هغې نه هم د مخه د اګوست اواخر و ښه تقریبا 22 معنا دا چې سپټمبر اکتوبر نومبر 3 میاشتې څه د پاسه 3 میاشتې تېرې شولې. نو اوس خو مشکل حل دی اوس نو دا راته ووایه چې هغه څنګه دی کیسې خو نه درنه پاتې کېږي ځکه چې موږ خو اکثره خلک منتظر دي چې د سلیمان صاحب نوې کیسې کله لولو. په دغه حالت کې چې اوس په کور کې له یوې خوا خو ورته وخت دې پیدا کړه ورته بېکاره یې کیسې به لیکې له بلې خوا اثر خو به یې ستا د کیسو ستا په خلاقیت او په پنځونه نه یې کړی دی ناروغۍ. نه ناروغي خو طبعا خپل اثرات پرېږدي او دې هم پرېښوده. زما په اوایلو کې زما په دید باندې هم اغېز کړی و او چې نه چې د خپلوان او دوستان ډېر وېرېدل او ورته وارخطا وو هغه زما اعصابو چې ناوړه اغېز په ونه کاندي حافظې ته مو زیان ونه رسوي او هغه تا چې څنګه وویله چې رښتیا بیخي یو داسې حالات ته لاړ شم چې تمرکز مو خراب شي که نه. نو هغه د خدای په فضل باندې یعنې تمرکز مو له پخوا نه لا ښه شوی دی حافظه مو هم په خپل حال ده او د سترګو دید مې په اوایلو کې لږ خراب شوی و دید کمزوری شوی و خو نن لاړم هغه روټین یا معمول معاینات چې 2 کاله وروسته کېږي نو نن دغه د سترګو هغه معایناتو ډېر ښه و ویل چې ستا په سترګو په دید کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او سترګې د سالمې دي جوړې دي هېڅ څه د منې دلیل لري. نو اصلي کیسه پاتې شوله کیسې ځکه چې خلک منتظر ستا وروستی اثر بندي غږونه له هغه نه وروسته دې بیا کومه کیسه لیکلې ده د اوس د ناروغۍ په حالت کې و که د روغتیا درته ووایم په هماغه وخت کې یعنې د دې ناروغۍ په درشل کې ما یو بل کتاب باندې هم کار کاوه چې هغه هم چاپ ته آماده کړم هغه هم کیسې وي او تقریبا 12-14 کیسې وي عمومي کیسې وي. دا کیسه چې ده د بندي غږونه دا خو هغه ځانګړې مجموعه ده که نه زما درېیمه د ښځو په باب باندې کیسې دي. نو ما په یو بله مجموعه باندې هم کار کاوه نو یو مې هغه لږ رانه پاتې شو نو اوس به هماغه مجموعه باندې هم کار کوم او په ضمن کې نورې کیسې دي چې غواړم مخکې دې چې نوې کیسې ولیکم البته نوې کیسې هم ورسره څنګ کې باید ولیکم سوژې راسره دي طرحې راسره دي خو په پخوانیو مجموعو باندې هم ځینې کیسو باندې د سره کار کوم او دا څو ژبو ته چمتو کوم چې وژباړل شي او بیا چاپ هم شي اردو ته او فارسي ته په اول سر کې او یوه مجموعه مې وه انګلیسي ته یې ما چمتو کړې وه او ما هم لېږله یو یونیورسټۍ نه
مثبت ځواب هم راغی چې دا ما ته نورې کیسې راولېږه، موږ به بیا پرېکړه وکړو. نو هغه هم هماغه ورځو شپو کې وه، بیا بل ځواب ما نه دی اخیستی. نو اوس ما ورته ځواب ولیکه وروسته له 3-4 میاشتو چې ستاسې پرېکړه څنګه شوه د دغې مجموعې په باب. نو تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. هغو ته ځواب د هغو ځواب ته منتظر یم. دا د امریکا د شیکاګو په یو پوهنتون د هغو ته منتظر یم جواب دی. هغوی یعنې ناشر دی، یعنې خپروي. ښه. او بله دا ده چې په دې وختو کې خو دا خو ستا کتابونه نه دي. مثلا دا کتاب یې واضح شوي د ایمل پسرلي د لنډو کیسو 5مه ټولګه ده، او دا هم د ایمل پسرلي دا نوم یې څه دی؟ د کیسه کوله. د کیسه کوله. ایمل پسرلي کیسه کوله. او د کیسه لیکنې کورس دا هم ایمل پسرلي، او ایمل پسرلی بیا هم لټون. نو معلومیږي چې دې ته دې وخت انشاءالله پیدا کړی دی. اوس خو نو ورته بیکاره دا بل ولې له خیره. نو ایمل جان خو هغه ورځ راغلی و زما پوښتنې ته له خپلې درنې مېرمن سره. بیا ایمل خو په کتابونو کې په ورکولو کې لږ بخیل دی، مګر کور یې ودان. د دې سره سره خپلې ټولې مجموعې، اگر که دا کیسې مجموعې د ده زه لرمه، خو د ده 2 ناولونه تازه چې خپاره سوي وو په دا 2 کالو کې 3 کالو کې، هغه ناولونه ما بیل کړي دي او هغه لولمه، او دا مجموعې ما لوستې دي. جالبه ده. حتما دا به هم د ایمل پسرلي د لیکنې د دې کتاب په پښتۍ باندې جالب شی لیکلی وایي، که دې په خوله راته وویل هیر به مې شي، که دې د درس په ډول راته وویل په حافظه کې به مې پاتې شي، خو که دې عملا در سره بوخت کړم نو زده به مې شي. نو دا راته ووایه، دا د هغه کیسه چې تا وویل چې په ځینو هغه باندې کار کوم، دا د کیسې لږ څه خو هغه څوک چې کیسو سره مینه لري یا یو څه زده دي یا غواړي چې زده کړي، ته څه رقم کیسه داسې یو شی انځور کې بیا یو هغه ورته جوړ کې چوکاټ ورته جوړوي، که همداسې بس چې ورته کښېنې لیکې، څه رقم چل دی؟ دا تخنیک باندې پوه کړه. نه کیسه خو ګوره ښه کوم خاص تخنیک نه لري که نه. کیسه د هنر یو څانګه ده که نه، د ادبیاتو یو ژانر دی. نو هنر داسې یو شی دی چې هغه باید ته مورزادي ورته په عامه اصطلاح باندې باید تا کې دا توانایي د پنځونې، لکه شعر، لکه شعر، لکه سندره، لکه نقاشي که نه، لکه تمثیل که نه، اکټینګ چې ورته وي. نو دا د شیان دي چې دا باید تا کې مورزادي وي. ښه. او خو اگر که دا په ټولو انسانانو کې خو دغه درجه فرق لري، پوه شوې، او ځکه ټول انسانان په خپل ذات کې هنرمندان دي، خو دا په دې پورې لري چې تا کې دغه درجه څومره زیاته ده. نو دا خو یوه برخه شوه. دا یوه برخه شوه. بیا دغه برخه چې دا بیا په زده کړه معنی کېږي. زده کړه یو خو همدغه ژانر کې زده کړه ده یا په دې پوهېدل دي. زده کړه نه منظور دا نه دی چې ته به دې فاکولته یا به دې کورس یا د دې هغه به یا که نه. دا زده کړه په چی کېږي؟ دا زده کړه په ډېرو لوستلو کېږي. په همدغه ساحه که ته کیسه لیکوالي، ته به ډېرې کیسې لولې، او د مختلفو لیکوالو، د نوابغو لیکوالو ته به شاهکارونه لولې ډېر. دا د هم ذوق روزي او هم د کیسه لیکنې چل او هنر درته دا زده کوي. یو درېیمه برخه دا ده چې ته به د ژوند په باب باندې هم عادي تجربې خپلې، او هم به د ډېره زیاته مطالعه کړي، خصوصا په دغه هغه برخو کې چې د ژوند سره تړلي. سایکولوژي د باید ډېره زده وي،
باید پراخه مطالعه پکې ولري، په تاریخ کې باید ډېره مطالعه ولري، په فلسفه کې باید ډېره مطالعه ولري. بې د دغو شیانو نه د یو ښه کیسه لیکوال جوړېدل، یو ښه پنځونکی جوړېدل ناشوني دي. خو دا ټول یو بل سره تړلي دي یو بل سره نه. مثلا تړلي که چېرته دغه استعداد یا دغه خدایي ورکړه په چا کې نه وي، که ډېر کتابونه مو ولولي کیسه به نشي لیکلی، او یا برعکس مثلا دا در کې شته خو چې مطالعه ونه لري بیا هم بې خونده وي. پوښتنه دا وه چې کیسه لیکې مثلا اول یو فکر درته درځي، بیا د دې نه یو چوکاټ جوړوي، بیا کیسه لیکې که څنګه؟ دا خو څو رقمه دي که نه. یو داسې کیسې دي چې یو چا نه یو کیسه اوري، یو عجیب خاطره یي نه، یا یو حادثه چا نه اوري که نه، یا یې ویني یا یې اوري، یو فکر باید درته پیدا شي، مفکوره. هغه ته کیسه کې که نه، هغه کټ مټ نه کیسه کې، پوه شوې. خو دا هغه تا ته یو اساس ګرځي، یو داسې یو فکر یي، مفکوره یي، پوه شوې. اوس لکه زما د هغه کیسه چې ده، دا 50 میلیونه، دا 50 میلیونه دا یو څوک دی چې یو څوک د شهوت د قدرت د قدرت او ثروت دپاره یعنی خپل ورور وژني که نه. دا هغه ورور چا نه دی وژلی که نه، داسې چې هغه کیسه کې چې څنګه دی، دا داسې روغتیا کیسه نه ده، داسې چا اورېدلي هم نه چې ورور فرضاً چا راخیستی دې دپاره چې امریکایانو نه پیسې واخلي که نه، او خپل ورور یې وژلی. خو د افغانستان عمومي واقعیت دغسې و، کله چې هلته امریکایانو یا ناټو وه، بهرنیانو که نه، یعنې په افغانستان کې دا جنګ سالاران چې ورته یا د قدرت شوقیان یا قدرت په ګدۍ چې ناست وو، مختلف یوه لویه برخه داسې کسانو چې د قدرت او شهرت او ثروت لپاره یعنی په هیڅ شی اړ نه وو. دغه ایډیا دا یو عمومي واقعیت و. دا عمومي واقعیت زه دې ته څه ورته وایي، یعنې ما ته یې دا هغه راکړه، انګېزه یې راکړه چې داسې یو قصه ولیکم. او زمونږ کتونکو ته یادونه کوو چې اسامه بن لادن مو حتما یاد دی، هغه څوک چې عمر یې زیات وي، او دا نوي ځوانان چې دي که یاد مو نه وي، ځکه د دې پیښې نه هم دا د 22 کاله تېر شول. اسامه بن لادن یو عرب و، دی په سودان کې و، بیا له هغه نه وروسته افغانستان ته راغی. بیا په د سپټمبر 11 چې پیښه شوله، امریکا دی تورن که چې ده په امریکا برید کړی دی او دی په افغانستان کې و هغه وخت کې. نو امریکایانو د ده د سر په سر باندې چې هر څوک د ده د موجودیت په باره کې یا د ده د مرګ او ژوند په باره کې، مثلا که چا د ده سر ور امریکایان 50 میلیونه ډالر ورکوي، نو د سولمل کیسه هم 50 میلیونه له دغه داستان سره تړلې ده. ښه، بله خبره دا د ښځو کیسې سره کوم، مثلا د میرمنو په باره کې ته چې کیسې کوې، هغه څنګه درته داسې کیسې وکړي چې لکه هغه میرمن د زړه نه څنګه ته خبرېږي چې همغه رقم چې یو میرمن د دې د ژوند څرنګوالی، د دې لوړې ژورې، ځکه نارینه ته به ګرانه وي چې د میرمنې په هغه پوه شي که نه. نو تا ته څنګه دا چل درځي چې د هغوی کیسې هم همغسې لیکې؟ والا څه روغتیا یم تڼی صاحب، دا څو ښځینه لیکوالو البته دري ژبو ما اورېدلي هم دي که نه، چې د ښځه د افغانه ښځه نارینه نسي کړی چې د هغې احساسات یا د هغې درون ته ننوځي که نه. دا یو څه واقعیت هم لري، ځکه چې هغه څوک چې خپله تجربه، خپل احساس، خپل عواطف لیږدوي، تر هغه څوک چې د هغې بالواسطه د هغې احساسات او د هغې هیلې که نه، د هغې دنیا معرفي کوي، دا طبعا فرق لري. که سړی خپله ځان چاته ورپېژني، هغه به بریالی، دا صحیح ده، سمه ده. مګر ما په څو دلایلو دا کار کړی. یو داسې دی چې ما په دا ښځینه کیسو کې ځینې د ښځې او د نارینه ترمنځ
د مینې مناسبات چې هلته بیا په دې کې بربنډیا ته ځي که نه دا یا جنسي مسلې دي نو یا سیکشوالیټه ورته هر شی چې که نه دا خو د ژوند یوه اساسي برخه ده او د داسې مسایلو انعکاسول په خپلو پنځونو کې که په شعر کې دی که په کیسه کې دی که په هر شي کې چې دی که نه خپله نارینه ته ګرانه ده ویریږي د ټولنې د عکس العملونو نه نو یوه افغانه ښځه به څنګه زړه وکړه که نه ما د دې دپاره چې دا یو ضرورت دی ما دغه یو رسالت هم ګڼلی دا موضوع داسې تابو غوندې نه ده په اصطلاح هماغه تابو خو نو تا ته خو به چا داسې هغه نه یې کړی مثلا چا به درته ویل نه چې مه یې لیکه یا ولې لیکې ولې نه ما ته باور وکړه د ټول نه ډېر نارینه ویلي دي ښه د ښځو د عکس العمل سره زه دومره نه یم خوښه او ښځو زما کیسې لوستي دي خوند یې ترنه اخیستی دی پوه شوې که ما ته یې مستقیم نه دي ویلي یعنې په یو ډول نه یو ډول یې ما ته د دوی هغه استقبال د دغو کیسو نه را رسېدلی دی که نه اما نارینه و راته ویلي دي پوه شوې چې په دې باندې محکوم کړی یم نو خبره دا ده چې د ښځو مسله یو اړخ یې دا دی بل اړخ یې دا دی چې ما ته د ښځو مسله په افغانستان کې یو د ډېرو مهمترینو مسلو نه ښکاري او څومره چې وخت ځي راځي وخت اوړي دا مسله نور هم خپل هغه اهمیت پیدا کوي که نه خصوصا دغه د اوسنیو حاکمانو په واکمنۍ کې دا مسله ډېره مهمه موضوع ده که نه دا د مکتبونو موضوع ده د ښځو د کار موضوع ده که نه او ښځې د دې مکتب نه او د کار د هغه نه یعنې د دې نه هم ډېرې سترې دي که چېرته د هغوی حقونه په واقعي معنا ورسي ښځه په دفاعي برخو کې حتی ځلېدی سي دا خو لا پرېږده او ښځه کېدی سي سیاست ته لاړه سي خو دا د واکمنو خبره وبښئ د واکمنو خبره ده چې وکړله دا د تېرو واکمنیو والا هم حتما تا ته به اخطارونه یا خبرې ځکه ستا کیسې چې ما لوستې دي ستا کیسې د بېلابېلو واکمنیو د هغو د نیمګړتیاو په څرګندولو کې هم ستا کیسې ډېرې دي د خلقیانو نه نیولې د هغه نه وروسته بیا مجاهدین چې راغلل نه پوهېږم د هغه نه وروسته بیا طالبانو دورو بیا د دیموکراسي په اصطلاح که نه جمهوریت راغی بیا وروسته بیا طالبان دا د ټولو په باره کې ستا کیسې شته نو دغو خلکو خو د بېلابېلو ډلو مشرانو خو به ګواښونه نه یې درته کړي نه خو ګواښونه خو یې نه دي کړي خو یعنې خو ښیم نه پې لګېږي ښیم نه دي په لګېدلي ښیم نه دي په لګېدلي نو خو دا خو یو حقیقت دی نو تا خو حقیقت لیکلی دی ولې بیا چا بده ولګي حقیقت خو په افغانستان کې یوازې ښځه نه ده ډېر شیان دي چې حقیقت دی که نه مګر حقیقت سره ډېر خلک نه پخلا کېږي پوه شوې هغه څه چې دی ورسره تړلی وي که نه نو مشکله ده چې هغه د یو حقیقت په حیث ومني دی او د حقیقت د معرفۍ ضرورت یې وګڼي پوه شوې څومره غبرګونونه تا ته راغلي دي مثلا مثبت ښیم درته د انګریزانو خبره فیډبک چې تا ته راغلی دی مثلا زه یو مثال درکړم زما مېرمنې چې دا وروستۍ کیسه لوستې وه د بندي غږونه دې راته ویلې وه د سولمل کیسه چې زه لولم دا داسې ده لکه یوه مېرمن چې راغلي او د دې لپاره چې د مېرمنو خو د افغانستان په ټولنه کې معمولا مخامخ نه سره ګوري نارینهو سره نه لکه مثلا ټکری په سر کړی وي یا یې داسې په پرده کې سولمل ته ټوله کیسه کړي او ده بیا دا لیکلي وي او تر دې حده پورې وایي ځینې کیسې ما احساساتي کي چې زه د ماښام یا د ماخوستن لخوا دا کیسه لوستلی نه شم ځکه خوب نه راځي دومره ورته غشم نه نو تا ته څومره د خلکو تا ته هغه درکړی دی په اصطلاح غبرګون یې ښوولی دی د خلکو د کله دی چې کیسې لیکلي دي په دې برخه کې نو د ښځو کیسې خو که ستاسو په یاد وي په هغه زما د فارسي ته د ښځو ترجمه شوی کتاب چې اغزن پاله زن عصري هغه لکه چې د یوې کیسې نوم و که نه او د یوې کیسې نوم و هلته که د په یاد وي هلته ډېرې ښځې چې دې کتاب باندې
خبرې کولې، تبصرې کولې. که د په یاد وي یوه مېرمن داسې مو چې ویې ویل چې دا په خپله دا کیسې په ما تېرې سوي دي، یعنې زه په دې کیسو کې ما ځان لیدلی دی که نه. نو خبره دا ده چې کیسې دا جالبه دا ده چې زه خو د ښځو په باب 3 مجموعې لرم که نه، او نورې مجموعې چې نورې قیسې چې دي یعنې د هغو تقریبا دغه نوې مجموعه که چاپ شي 8 مجموعې لرم که نه. نو منتها هېڅوک جالبه دا ده چې زما دا نورې قیسې څوک دومره نه یادوي لکه دا د مېرمنو قیسې چې مې یادوي. کیدای شي دلیل دا یو نوې هغه ده که نه پدیده ده په اصطلاح. دا موضوع چا نه ده خورولې په ټولنه کې. لکه مخکې ما درته وویل چې دا د ټابو غوندې ده، معنا ده چې څوک یې نه خوروي، یا شرمېږي یا ډارېږي یا نه وایي، دا عیبونه نه وایي. ولې تاسو دا را څرګند کړي دي. نو یعنې نیت دې دی چې بله مجموعه هم یا بله ټولګه د ښځو په اړه ولیکي. طبعا داسې دی چې دغه به هم لږ درسته نه وي که نه. ځان په باب دا ووایم چې دا یوازې زه یم چې د ښځو موضوع ما کیسه کړې ده. نو ښځو باندې نورو نارینهو هم کیسې لیکلي، خپله ښځو هم کیسې لیکلي دي، دې کې شک نشته دی که نه. خو زه فکر کړم دغسې سیستماتیکې مجموعې چې ما په د ښځو په موضوع باندې راایستلي دي، فکر کړم البته دا زما هغه دی، شاید زه په دې کې تېر وځم، بل به څوک دغسې نه وي. داسې دې هم کړي دي چې مثلا د فلمونو د ادارو سره غږېدلی چې هغوی فلم پرې جوړ کړي، که داسې څه تماسونه نه دي نیول شوي؟ والا ښه موضوع ته د اشاره وکړه. فلم هم یوه زما د خوښې ټاپیک یا ساحه ده، او دا کلونه راهیسې په دې باندې اخته یم چې زه اصلا همدغه کیسې یا نورې ځانګړې کیسې ولیکم چې په فلم یې واړوم، د فلم سناریوګانې. نو دا خو دا څو کاله دغه په دې تلاش کې یم، خو دا د کیسه لیکنې دغه ډېره بوختیا او د ژوند نورې چارې ما دې ته نه پرېږدي چې دې ته م راوزګار شم. خو دا ځلې اوس ورته راوزګار یم. نو انشاءالله چې ډېرې کیسې به په سناریو باندې واړوم او بیا به هغه حتما. یوه بله موضوع، ته کله کله شخصي ملګرو ته یې لیږې، ما ته دې هم رالیږلې ځینې کیسې چې ته یې خپله لولې. مثلا نن سبا دا د اوډیو بوک چې ورته وایي که نه، غږیز کتابونه، دا دود دی نن سبا که نه، په یوټیوب کې شته، په نورو خواله رسنیو کې. په دې فکر نه دی کړی دا خو کیدای شي ډېر سخت کار نه وي ستا لپاره چې دا خپلې کیسې ولولې او غږیز کتاب ترې جوړ شي؟ والا دې باندې خو ما ډېر فکر کړی دی، خو دا فکرونه چې په ډېرو شیانو باندې سي که نه، بیا سړي نه ډېر شیان پاتې کېږي. خو یو پلان ما دا هم دی چې خپل ډېر کتابونه په خپل غږ کې ولولم، او هغسې چې تاسې ویله اوډیو بوکونه چمتو کړم. منتها زما لوی مشکل دا دی چې زه دغه تخنیک سره ډېر بلد نه یم که نه. نن سبا دا ډېر ساده کار دی، خو په دغه ټول دغه مودرن یا عصري تلیفونونه دا وړتیاوې لري که نه، دا ځانګړنې لري چې په ډېره عالي کوالټه باندې غږ ثبت کاندي. خو زما ستونزه دا ده تڼی صاحب چې دا باید ایډیټ سي که نه. حتما چې ته یو کیسه لولې نو پکې تېروځي، کوم ځای کې سختګي راځي، هغه راځي. زه بیا کیسه لولم، نیمایي پورې چرای سم، یو ځای کې غلط سم، بیا ته د سره لولم. زه بیا هغه کار نه کوم چې هلته یې سټاپ کړم که نه، بیا هغه ته نه وباسم. بیا یا داسې هم کیدای شي مثلا ستا په کیسو کې 2-3 کرکټره دي چې دا 2-3 کسان را پیدا شي، همدغه خپل زموږ او ستاسو خپلو ملګرو نه دوی را پیدا شي، هر څوک خپل کرکټر ولولي په همغه رقم چې تا لیکلی دی که نه، د دې نه خپله یو ډرامه جوړېدی شي که نه. ډرامه ته نه جوړېدی شي. دا دې ته مې نیت دی، نیت مې شته دی ورته. بل دا
دا داسې هم کیدای شي که نه، او بل داسې دي چې ته په خپله هم کړی شي چې هر کرکټر په خپله یو ډول تمثیل کړي که نه. هغه دا نوره دنیا کې چې دی دا کیسه لیکل چې دی همداسې هنر دی، کیسه لوستل هم همداسې هنر دی. انګلیسي کې ورته سټوري ټیلر یې که نه. دا زه یو څه هغه لرم که نه، چون ما د هغه یو تجربه لرم د اکټینګ، د راډیوي اکټینګ، نو کیسه په خپله ښه لوستی یم څه که نه. خو بیا یعنې کوشش به حتما په راتلونکي کوم چې یو دوه درې شخصي پوښتنې درنه کوم. ما ته خو معلومات شته، خو دا خلک چې در باندې خبر کو، څو ماشومان لرې، څو ښځې لرې؟ دلته خو نن سبا خو دا د ښځو کول هم په افغانانو کې د دوو ښځو کیسه هم اوس رواج شوله، عادي په اروپا کې خلک کوي ده. ته راته ووایه. او بله پوښتنه دا هم ده چې میرمن دې هم د کیسو سره شوق لري ورسره که نه هغه درنه ستړې ده د کیسو په لیکلو کې؟ نو ته اوس ما میرمن هم پېژنې او زوی م هم پېژنې، نو دا سوال خو به دا خلک چې خبر کو دا واضح به وي. او د بله پوښتنه چې ما ویلې چې څنګه د دوی په کورنۍ کې دی هم د کیسو میرمن مې له بده مرغه یا د ښه مرغه د کیسو شوقۍ ده، دا دې کې شک نشته دی. خو هغه شوق چې زه لرم که نه، هغه شوق نه زما ورونه لري، نه یې زما میرمن لري، نه یې زما زوی لري. چې زوی مې ډېر ښه سټوري ټیلر دی، ډېر ښه. خو دا هغه شوق چې یو 5-6 کاله کې دا 12-14 کالو کې پکې اوس هغه شوق پکې نشته، خو اوس هم توانایي لري. دا د اکټینګ ډېر ښه توانایي. تسل نومیږي، 20 کلن دی او دا اوس د کمرې شاته ناست دی، زموږ عکاسي کوي. د تسل او د نورو ماشومانو یوه نه پوهېږم ستونزه ورته وایو که طبیعت یې داسې دی چې فکرونه یې، طبیعتونه یې، شوقونه یې بدلیږي. نن د یوه شي سره مینه لري، سبا وایي چې یاره دا نه غواړم بل شي سره مینه پیدا کړي. نو د سلیمان رښتیا هم د دې شي د تسل د دې شیانو سره مینه دی چې وړوکی و که فکر دی فلمونه به یې اخیستل او کیسې به یې کولې. نه تسل یو خالقده استعداد د اکټینګ لري، پوه شوې، او د کیسه لوستلو خو تا خپل هم لیدلی دی. د کیسه ډېره ښه لوستی یم چې هغه سټوري ټیلر چې زه ورته یم که نه، کیسه ویونکی، یو ښه کیسه ویونکی هم دی. نو دا ولې داسې دا ماشومان ولې داسې شي چې یا یې طبیعت بدل شي، یا یې حوصله ختمه شي، یا یې ذوق بدل شي؟ خو بس ذوق بدلېږي، نو د ماشومانو د لویانو ځینې وخت بدلېږي، نو ماشومان خو پرېږده. بله دا چې آخري پوښتنه مې دا درنه کوله چې ته د کیسو نه هسې هم نور په ادبي برخه کې په څه شي کې لیکنې دی، مثلا یا ناول دی لیکلی دی، نیت لرې که څنګه؟ ولا ما خو دا څو کاله داسې ځان سره ویلي وو چې په دغه کال کې به زه کیسې یو څه وخت 1 کال 2 کالو 3 کالو دپاره به یې ودروم، لنډې کیسې. البته د دو دا لیکنه به دروم او په دغه 2 کالو یا 3 کالو سټاپ په ونه کې یا ودرونه کې به زه خامخا هم سناریوګانې لیکم، هم حتی د یو بشپړ تیاتر پلان مو استم دی را سره ده چې شروع کړی مې نیمایي کې مې پرېښی. او د ناولونو ما ته د 2-3 ناولونو خاکه هم را سره ده چې دا به کوم. خو دا د لنډو کیسو ځینې لنډې کیسې دي چې ما فرضاً په ذهن کې جوړې شوي دي او دا راته ډېرې مهمې دي، نو دا مې نه پرېږدي. زه وایم چې دا به نن خلاصوم، وایي دغه کال کې به یې خلاصوم، دغو میاشتو کې به یې خلاصوم، او بس دا چې ما خلاصې کړي او په کتاب مې واړولې چاپ شي، نو بیا به زه دا ستا خبره ناول به لیکم او تیاتر به لیکم او سناریوګانې.
او د ناول دپاره خو نو طبیعي ده چې هغه به بیا نو ډېر وخت غواړي او ډېره حوصله به غواړي که نه. ته خو په لنډو کیسو اموخته شوی او د لنډو کیسو رښتیا مخکې دی چې دا خبره وکړه ته وایې چې داسې پلان مې وي دا ستا تصور چې فرضاً د لنډې کیسې ته جوړېږي نن دی فرضاً پلان دی چې یاره دغه موضوع باندې به زه سبا بله ورځ کیسه لیکم داسې خو بیا نه کوي سبا بله ورځ هغه شوق دی نه وي لکه دا نن چې دی بیا درنه پاتې شي. دا ښه پوښتنه ده. زه نه پوهېږم چې نور به څنګه هر څوک متفاوته تجربه لري خو زه پلان جوړوم. دا په پلان باندې شی ښه نه راځي اما ښه هغه دی چې تی مود ولري. همیشه چې مود ما لرلی خصوصا که کیسه تازه راغلی دی یا یو ویډیا مجبور کړی یم یا یوه پیښه ما اورېدلې ده که نه چې هغه بیا هغې ما ته د کیسې یو چوکاټ راکړی دی په هغه ساعت کې که راغلی مې لیکلې مې ده ډېره ښه راغلې ده. اما که بیا مې هغه ورځ نه ده لیکلې میاشت وروسته مې لیکلې ده یا 2 میاشتې حتی داسې کیسې هم دي چې باور وکړه چې ما سره یې 10 کاله ژوند کړی او بیا مې لیکلې ده خو هغسې نه ده راغلې اگر که خلکو خوښه کړې ده. دلیل یې څه دی ولې داسې خو ما درته ووایي چې ځینې شیان داسې دي چې هغه د هغه یو د لبنان یو مشهور لیکوال دی د جبران د پیغمبر د اثر استوونکی هغه وایي د قصه یا شعر یا هر شی هنر کې وایي دا داسې ده لکه یو مرغۍ چې په هغه ده کېناسته په اوږه باندې کېناسته وایي که ودې ونیوه خو ودنیوه او که لاړه ده نه بیا لاړه داسې نو ډېره مننه سولمل صاحب انشاءالله چې تکړه یې روغ یې او موږ به دا حوصله درته وکړو چې د روغتیا سره سم روغتیا خو دې انشاءالله چې بس جوړه ده روغ یې تکړه یې او د کیسو حوصله هم درته غواړو چې دا مرغۍ درنه وانلوځي او رانیسئ او لیکئ ځکه چې دا زموږ لپاره ستا کیسې رښتیا هم زموږ په کار دی او په نوې کیسو پسې ګرځو او لکه چې تا مخکې ویل هر څوک دا کار نشي کولی نو تا ته حوصله غواړو او روغتیا دې غواړم چې نور هم تکړه شي او روغ شي نو خوشحاله اوسئ ژوندی دی مننه. نو دا هم عبدالوکیل سولمل شینواری چې جوړ دی تکړه دی روغ دی حوصله لري پلانونه لري او کیسې به یې له خیره څارو لولو به یې او خوند به تر اخلو روغ اوسئ.